السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. نن درته یو داسې ویډیو ښیم دوستانو، داسې یو طریقه درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو د موبایل ډیلیټ شوي ویډیوګانې بیرته راوړو. دوستانو ډیری کسان داسې وایي چې زموږ څخه ویډیو ډیلیټ شوې ده او هغه هم مهمه ویډیو ده، نو موږ څنګه دغه ویډیو بیرته لاسته راوړو. دوستانو شاید تاسې دغه طریقه تر ډیره پورې پیدا کړې هم نه وي، که څه هم تاسې به ګرځېدلي یاست په یوټیوب په ګوګل کې دوستانو. نو زه نن مهمه طریقه درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو ډیلیټ شوي ویډیوګانې کله چې تاسې څخه په موبایل کې د ویډیوګانې ډیلیټ شي هغه بیرته راوړو. دوستانو راځئ شروع کوو. دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ او په آل باندې کلیک وکوئ. دوستانو راځو خپل معلومات درته ښیم. دوستانو زه خپل موبایل خلاصوم، کله چې مې خپل موبایل خلاص کړ دوستانو ګالري خلاصوم، چې ګالري مې خلاصه کړه دوستانو دغه یوه ویډیو ده په خپل سر کې تاسې لیدلی شئ. زه دا ویډیو اوس ډیلیټوم، تاسې په خپله دغه ویډیو وګورئ. دوستانو دا ویډیو ده تاسې په خپله لیدلی شئ، 11 ثانیې ده. زه دا ویډیو ډیلیټوم، بیرته غواړم دغه ویډیو بیرته لاسته راوړم. تاسې ورته ګورئ دوستانو. اوس راولاړېږم، د 3 ټکي نښانو باندې کلیک کوم، ورسره په سیټینګ باندې کلیک کوم. دوستانو دلته ما خپل اکاونټ ورکړی دی، دا اکاونټ ضرور غواړئ دوستانو. بیا په دا ترش باندې کلیک کوم، تاسې ورته وګورئ دوستانو. دلته هغه عکسونه هغه ویډیوګانې چې کومې ما ډیلیټ کړي دي تاسې په خپله لیدلی شئ دوستانو. تاسې ورته وګورئ، دلته بیخي ډېرې ویډیوګانې دي دوستانو چې هغه ما ډیلیټ کړي دي. نو زه اوس کولی شم چې دا هره ویډیو بیرته لاسته راوړم. دوستانو زه اوس غواړم هغه خپله ویډیو پیدا کړم، خو دلته بیخي ډېرې ویډیوګانې دي دوستانو، د هغې ویډیو پیدا کول به سخت کار وي ډېر، خو بیا هم زه ګرځم دوستانو. خیر خو دا ویډیو اوس پیدا نه شوه دوستانو. زه دلته یو بله ویډیو تاسو ته ښیم، زه یې اوس راګرځوم دوستانو. تاسې ورته وګورئ دوستانو، خو دا هم ویډیوګانې دي تاسې په خپله وینئ دوستانو. دا ټولې ویډیوګانې دي. زه اوس غواړم دا ویډیو ډیلیټ راوګرځوم. ګورئ دوستانو ټولې ویډیوګانې دي، که څه هم لږ لږ دي، غټې ویډیوګانې هم راګرځوي. داسې مه اوس دوستانو، زه یې وروسته تاسې ته ښیم. دا ویډیو راګرځوم دوستانو. په دې ویډیو چې مې کله کلیک وکړ په ریسټور باندې کلیک کوم، دا پروسیسینګ کېږي، آیټم ریسټور. تاسې اوس ورته وګورئ دوستانو، دا ویډیو ریسټور شو. اوس ځم بیرته خپلې ګالرۍ ته، په ګالرۍ کې دا ویډیو پیدا کوم دوستانو. تاسې ورته وګورئ، اوس به زه دا ویډیو درته پیدا کړم. په دې کې بیا په سختۍ پیدا کېږي ځکه دلته بیخي ډېرې ویډیوګانې دي دوستانو. تاسې به یې وګورئ. دغه ویډیو دوستانو تاسې په خپله ورته وګورئ. په دې راسته طرف کې په دغه ویډیو کومه ویډیو چې ما ریسټور کړه بیرته هغه ویډیو په دې ځای کې دغه راغلې ده دوستانو. که چېرې تاسې وایئ چې یا دلته خو دا ویډیو به مخکې هم وه، خو دا ویډیو نه وه ملګرو، ځکه چې دا ما ډیلیټ کړې. اوس بله ویډیو درته ښیم چې ستاسې ښه سر په خلاص وي دوستانو. زه بیا راځم دغه البوم درته ښیم دوستانو. اوس په البوم کې درته پیدا کوم، دغه په پای کې لیکلي دي واټساپ ویډیوز، په دغه ځای باندې کلیک کوم. دغه واټساپ ویډیوز دوستانو په خپله په دغه فولډر کې ده. تاسې ورته وګورئ دوستانو، 4 ویډیوګانې مې په خپله مو ولیدلې، 4 ویډیوګانې دي. زه اوس ځمه یوه بله ویډیو راګرځوم چې ستاسې دوستانو باور ورباندې وشي. په دې 3 ټکي نښانو باندې کلیک کوم، بیا په سیټینګ باندې کلیک کوم او په دغه ټرش باندې کلیک کوم دوستانو. بیا راځم یوه بله ویډیو بیرته راګرځوم دوستانو. دغه د تاسې وګورئ، دلته غټ ویډیوګانې هم شته، هغه هم راګرځي، خو زه غواړم د ویډیو غټه نه شي دوستانو، نو تاسې ته کوچنۍ ویډیوګانې راګرځوم. که څه هم تاسې دغه د لیدلی شئ دوستانو، ویډیوګانې غټې هم شته، کوچنۍ هم شته، ځکه چې هغه 5 او 4 دقیقې دي دوستانو. نو زه اوس غواړم دغه یوه ویډیو د 12 ثانیې ده، دا ریسټور کړم، بیرته یې راوګرځوم دوستانو. تاسې اوس ورته وګورئ. اوس بیرته راځم ګالرۍ ته، خپلې ګالرۍ ته، هلته په ګالرۍ کې ګورم دوستانو. په دې ځای کې بیا په سخته پیدا کېږي ځکه چې ما په موبایل کې شیان ډېر دي دوستانو. بیا البم ته راځم، تاسې ورته وګورئ دوستانو. دغه ویډیو هم زیاته شوې ده. نو دا ډېره مهمه او ضروري طریقه ده او د هر چا په کارېږي دوستانو. هر څوک ورته ضرورت لري، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړي. او که مو دا ویډیو خوښ شوی ضرور یې لایک کړئ دوستانو، چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره دوستانو. که مو بیا هم کومه پوښتنه یا کوم مشکل درلودی دوستانو، هغه کمنټ کې ولیکئ، نو زه ستاسې پوښتنې ته انشاءالله زر تر زره جواب درکوم.